د دې خبرې نشاندهي کوي. د کوټ سوداګرو سیاسي ګوندونو د بلوچستان اسمبلی مخته د نومبر له 18 احتجاجي پرلت والی او له حکومته غوښتنه کوي چې پر 15 نومبر د کوټ ښار له ملتاني مولي څخه د ناڅرګنده کسان لخوا تښتول سوی 10 کلن ماشوم مصور خاندې د تښتونکو له منګولو آزاد کړل سي او په پیښه کې ککړ کسان دي ونیول سي. دا پیښه سوه سهار وختي دی په سوزوکي کې کښېنستی د کوره سره روان سو لږ پر مخ دا دی عمر مسجد ملتاني میله پټیل باغ پریس ګاډۍ وه په هغه کې 3 کسانو د غټ کلاشینکوفو سره نو راکښته سوی دی په ډریور باندې کلاشینکوف ونیوی او را بل سړی دا کښنی کش کړی دی بس بیا داسې کیکاباد روډ خواته ولاړی. د کوټ سوداګر وایي چې د ماشوم تښتونې په سوداګرو او کاروباریانو کې ویره پیدا کړې. په دې لړ کې د بلوچستان سوداګرو د نومبر پر 19 په کوټه کې کاربندیز اعلان کړی و چې هر ډول کاروباري مرکزونه تړل شوي وو. نو که چیرې دا مصور خان بازیاب نسلو نو موږ مرکزي انجمن تاجران په ټول بلوچستان کې د شټرډون هړتال کال ورکو او د آل پارټیز والا او دا ټول پایجان مهمې په ځای کې قدمجان مهمې په ځای کې خو دا ټول احتجاج به موږ کوو او خامخا یې کوو. تر دې احتجاجي پرلت وړاندې سوداګرو سیاسي ګوندونو او د تښتول سوي ماشوم خپلوانو د کوټ ښار په بېلابېلو برخو کې احتجاجونه کړي او د صوبې وکیلانو د نومبر پر 18 د احتجاج په توګه له عدالتونو بایکاټ کړی و. د ماشوم د تښتونې ذمهواري تر دې دمه چا په غاړه نه ده اخیستې. د بلوچستان حکومت وایند شاهدرین د نومبر پر 18 مشال ریډیو ته ویلي وو چې د تښتول سوي ماشوم مصور خان د خوشي کولو لپاره جدي هلې ځلې روانې دي. صمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.